اختتامی مرحله ته ورسېدو. د خپل صدر راغواړم، د مجلس صدر راغواړم خالق شاه شاکر صاحب یو کیته وتړلی کوم ټیم لږ دی. یو پښتانه خو خپل اسلاف مو د هېر کړي ځکه هېر کړي ځکه او توره په لاس یو خو به څوک د خالق زړه راکوي. یو پښتانه خو خپل اسلاف مو د هېر کړي ځکه او توره په لاس یو خو به څوک د خالق زړه راکوي. او احساس څنګه به خپلې سیمې له نامه وغواړو او چې بېوسي د خاموشۍ مهر په خوله راکوي. خالق شاه شاکر صاحب ستاسو په دروند استقبال کې ترنم کا خالق شاه کا شروع کو نبی الله په نوم باندې چې بخښنه او مهرباني ټول مرګو ډېر ښه شعرونه مو ویل، ډېر ښه کلامونه ویل او زموږ یو مشر د ګړۍ نه چې راغلی د شهباز ګړۍ نه ډېر ښه څیزونه هغه هم ویل او الله په الله دې دروند شي چې دومره لرې نه راغلی دی او زموږ د محفل ته ښکلا ور وبخښله او سردار علي سردار پکې ډېر ښه عکاسي وکړه او ډېر ښه کلامونه پکې دي. ورو ډېرو ملګرو واجد علي بھائی پکې ډېر ښه کلام وایي که نه، ذاکر بھائی ډېر ښه نظم وایي او ډېر ښه کلامونه پکې ویلی شي. د دې نه پس خو په خوند مو لیکي چې زه څه ووایم او زه ظریف خان دی او د دې ټول کابینټ چې چا پروګرام جوړ کړی ډېر ډېر مشکور یم چې موږ ته بلنه راکړه او په الله دې درانه شي. ولې مې د زړه هغه رباب ته وچېړه خدای کو چې نن بیا د عشق کتاب دې وچېړه او خوله به دې کړو ماته که دې نوم زمونږ د کام واخیست دا که د پښتون د تاریخ باب دې وچېړه خدای کو چې نن بیا د عشق کتاب دې وچېړه. یا توره ګونګټه دې چمن ته څه بلا راوړي بورا دې په جړا کړو هم ګلاب دې وچېړه خدای کو چې نن بیا د عشق کتاب دې وچېړه. او یا دشمنه تا چې مشورې زمون خلاف وکړي اور دې وکېرلو انقلاب دې وچېړه خدای کو چې نن بیا د عشق کتاب دې وچېړه. او یو څه ورته یو بدل ورته ووم